د افغانستان اسلامي امارت مشوره ډاکټر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان باید هیڅ کله د سیمه ییزو او نړیوالو د جګړو ډګر ونه ګرځي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه تازه پاډکاسټ کې ویلي دي چې افغانستان باید هیڅ کله د سیمه ییزو یا نړیوالو جګړو ډګر ونه ګرځي او د هیواد د پرمختګ لپاره اړینه ده چې بېطرفي خپله شي، بنسټونه پیاوړي شي او د یوه ملي تفاهم پر بنسټ د 2040 کال لپاره واضح نقشه جوړه شي. په دغه پاډکاسټ کې چې د افغانستان د هوایي سکتور پر وضعیت تمرکز شوی دی، غنی ویلي دي چې د جمهوریت نظام پر مهال د هوایي ترانسپورت کوریډورونو او نړیوالو اړیکو په برخه کې ارزښتناک کارونه شوي وو او دغه تاسیسات کولی شي د افغانستان راتلونکي ته یو ځانګړی شکل ورکړي. نوموړي زیاته کړې وه چې افغانستان نن داسې بنسټونه لري چې کولی شي د معاصر افغانستان تر 300 کلنۍ یعنې 2040 کال پورې د پرمختګ قوي اساس جوړ کړي. نوموړي وویل سره له دې چې ستونزې شته، خو لا هم داسې بنسټیزه ظرفیتونه شته دي چې د هوایي ترانسپورټ، نړیوالې سوداګرۍ او سیمه ییز اتصال لپاره کار ترې واخیستل شي. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی وویل موږ د هوایي کوریډورونو، بار وړونکو الوتنو او نړیوالو مارکیټونو سره د نښلولو په برخه کې سترې لاسته راوړنې لرلې. دغه تاسیسات باید له منځه ولاړه نه شي بلکې د سولې، ثبات او اقتصاد د بیا ودانۍ لپاره ترې استفاده وشي. اشرف غنی پر دې هم ټینګار وکړ چې افغانستان باید د بهرنیو قدرتونو د سیالیو قرباني نشي او یوه واضحه او دایمي بېطرفي خپله کړي. نوموړي په دې اړه وویل افغانستان د 40 کلونو جګړو زخمونه لري. دایمي بېطرفي چې د نړیوالو ژمنو پر بنسټ ولاړه وي موږ ته دا فرصت راکوي چې بیرته د ثبات پر لور ګام واخلو او ملت ته هیله ورکړو. غنی دا هم څرګنده کړه چې راتلونکې لسیزه د نړیوالو بدلونونو له پلوه تر ټولو مهمه ده او که افغانستان د بدلونونو ته ځان چمتو نه کړي نو بیرته به شاته پاتې شي. ښاغلي غني په دې اړه وویل راتلونکې لسیزه د معلوماتي ټکنالوژۍ، مصنوعي ځیرکتیا او انرژۍ په برخو کې د نړۍ تر ټولو انقلابي دوره ده. که موږ پر همدې ځای ودرېږو دا د بربادۍ پیلامه ده. موږ باید د 2040 کال لپاره واضح ملي نقشه، اجماع او همغږي ولرو. ښاغلي غني وړاندیز وکړ چې یوه پراخه ملي اجماع، د پالیسۍ جوړونې بنسټونه، نړیوالو اړیکو بیا رغونه او د کورني ظرفیت تقویه باید د هیواد د پرمختګ اصلي تګلاره شي. د خبرو په پای کې ډاکټر اشرف غنی له تاریخي تجربو عبرت اخیستلو ته اشاره وکړه او ویل که موږ له تیرو عبرت وانخلو نو بیا به د 19مې پیړۍ په څېر یوازې پاتې شو، یو تجزیه شوی، شاته پاتې او د نورو لخوا کنټرولېدونکی افغانستان به مو برخلیک وي.